السلام علیکم، څنګه ښه جوړ یاست؟ کړه یاست په خیر ښه جوړ یاست؟ وخت مو نه ضایع کوم. د دې ډایرکټ سبجیکټ خبرو کې سبجیکټ مو چې سخت دی فارماکولوژي څه فارماکولوژي کې په دې کې به 2 سبجیکټه در کور کوم، یعنې 2 ګولۍ به په دې کې راکور کېږي سیده میزوپرستول دی او میپي پریسټون په نامه دی سیده، یعنې 2 سبجیکټه سول سیده. په دې کې میزوپرستول چیش دی، د دې ډیفینیشن چیش دی، میکانیزم اف اکشن چیش دی، د پر کوم ځایو باندې کار کوي، کوچنی څنګه غورځي، په معدې کې څنګه کار کوي، دا ټوله به په دې کې در کور کوم څنګه ورکول کېږي سیده. او دا چې دی اول وارې کوچنی تعریف دی، بیا یو داسې روان وي. ښه، میزوپرستول او میپریسټون په نامه چې دی دا دواړه میډیسن کمباین کار کوي سیده. یو شی دلته په یاد وساته، پلومه میزوپرستول وایي، بیا به میپریسټون په نامه چې دی دا به درته وایم. میزوپرستول چې دی هغه سنتیتیک پروسټاګلینډین ای الونګ دی سیده. نو دا چې دی یو مصنوعي جوړ پروسټاګلینډین ای 1 دی سیده. نو دا موږ د ډېر مقصد دپاره په طبیعي دغه کې استعمالوو سیده، یا دی خپله اکټ کوي یا کار کوي سیده. میزوپرستول چې دی موږ ساتي د ان اس ای ډي میډیسن سوولي، هغه څه چم کې زموږ په معدې کې دا ان اس ای ډي میډیسن چې دی سوری جوړوي سیده. نو هغه سوری د محفوظ مطلب سوری د جوړولو څخه موږ محفوظه ساتي سیده. نو دوی د یو پروټکټیو چې دی دا زموږ کوم دا میډیسن چې دی دا پروټکټیو وي، موږ سټمک دا لاینونه یې سیده، لاینونه معدې دا لاینونه چې دی دا محفوظه ساتي، یعنې دی په معدې کې هم کار کوي. دا د میکانیزم اف اکشن کې دی بیا ښه ټیسټ سره خلاصېږي چې دی څنګه کار کوي سیده. نو دی پر معدې هم اکټ کوي، یعنې پروټکټیو ایجنټ کار کوي سیده. او بل ځای هم کار کوي بل ځای چې کار کوي انډوسینګ لیبر کوي، دی بیا څه چم کوي. اوس مثال موږ سره کومک کوي په دا کوم دغه چې دی یوټرس او کارویکس کې سیده، کارویکس په خلاصولو او په یوټرس په کونټرکشولو، یعنې په راکشولو کې کومک کوي. د مخ ته سر خلاصېږي، یعنې دی څه چم کوي. اوس ګوره بعض اوقات یو کوچنی نه پیدا کېږي، په نس کې پاتې یا غلط نه راوځي، نو بیا دوی دا څه چمه کوي چې کله د کوچني ټایم په راوي سیده، نو دوی دا میډیسن ورکړي چې هلته د ده دا کوم کارویکس چې دی دا سافټ سي سره ایله سي. ګوره دا ځینې سره سافټ سي سره ایله سي او دغه وکړي سټیبلیټ کړي پر دا کوم یوټرین چې دی یوټرس چې دی دا پر راکښې کاږي چې هلته کوچنی چې دی دا راووځي سیده. نو دلته هم د دې څه موږ کار اخلو سیده. بل چیرې کار اخلو پوسټ پارټم چې هیموریج منیجمنټ کې هم کار ځینې اخلو. دلته څه چم کېږي بعض اوقات کوچنی پیدا سو، نو کوچنی چې پیدا سو نو دلته څه وینه پاتې یا دغه پر مسلز باندې یا دغه چې پرته وي هغه نه راشوه کېږي. نو موږ بیا دا ورکړو چې دی هلته هغه وینه کنټرول کړي، یا وینه ډېره رایله سي یو دم وینه رایله سي، نو دې څه چم کې د کوچني پیدا کېدو بعد نو هغه وینه کنټرولوي سیده، چې یا ډېره ولاړه نه سي یا چې دوی څه چم کوي چې پاتې یا فالتو کچره په وباسي سیده. بل دې څه چم کې میډیکل ابورشن دپاره موږ استعمالوو. میډیکل ابورشن دپاره داسې دی، اوس ګوره یو کوچنی دی ستا په نس دی، ته یې نه غواړې چې هغه کوچنی وساتې او ویې غورځوې سیده، نقصان وکړي، موږ ته په ژبه کې نقصان. نو یا کوچنی د غورځولو دپاره هم دا میډیسن استعمالیږي سیده. نو دا چې دی دا بې یوازې نه استعمالیږي، دا چې دی میپي پریسټون په نامه چې کوم میډیسن دی د هغه سره کمباین کېږي، بیا ټرمینیټینګ کېږي، یعنې کوچنی په غورځول کېږي سیده. نو دا پرپشن دپاره دا استعمالیږي سیده، یعنې مقصد دپاره یا پرپس دپاره سیده. که ما یو سپیلینګ یو شی مې غلط وي پام به کوئ سیده. پرپس یعنې د دې مقصد دپاره موږ استعمالوو سیده. نو دی اوس ابورشن څنګه کوي یعنې کوچنی څنګه وغورځوي. نو دی څه چم کوي، دلته 2 میډیسن په کار راځي سیده. اول سټپ یعنې اوله زینه کې دوی څه چم کوي، میپي پریسټون ورکړي. میپي پریسټون بیا څه چم کوي، ستا پروګریسټون چې دی دا بلاک کوي سیده. دا چې بلاک کوي دا یو هارمون دی، نو چې کله دا بلاک کوي د دې سایډ افیکټ بیا دا دی چې دی چې اوس ګوره دا پروګریسټون چې دی دا بیا څه چم کوي، ستا کوچني ته ګروت ورکوي، غټې یې جوړوي. نو چې کله ته دا پر بند کړي د دې سایډ افیکټ نقصان بیا دا دی چې دی څه چم کوي، هغه کوچنی چې دی که غټېږي نو هغه غټوالی وربند کړي. هغه کوچنی چې دی د دې غټوالی وربند سو، ګروت یې بند سو، هارمون نور ځي، میټابولیزم یې بند سو سیده. نو په اول سټپ کې دوی څه چم کوي، پروګریسټرون چې دی پر بند کړي، چې کوم چې موږ په کوچني کې په ګروت غټولو کې کومک کوي. نو د دې بغیر بیا کوچنی ګروت نه کوي، هغه پر دا ځای سټاپ سو، بند سو سیده. په دوم سټپ دوی څه چم کوي، دا خو نو اوس په کوچني په نس کې مړ دی پروت دی سیده.
نو دوی بیا څه چم کې میزوپراسټول ورکوي. میزوپراسټول بیا څه چم وکړي د کوم یوټرس دی دا په راکونټرکټ کې، نو په هغه نتیجه کې دا ګور چې کله هغه په راکونټرکټ سو په راکښې وسو نو هغه په نتیجه کې بیا کریپینګ کېږي، بلډ راوځي، یعنې نس درد شروع کوي، وینه را روانې سي، کم کوچنی یا کم شی چې پاتې دي هغه راشاوه سي، ایکسپایل سي. سي ده نو دا رقم باندې په دواړه میډیسن کمباین کار کوي. سي ده یو میډیسن د هارمون د بندولو لپاره وکړي چې کوچنی راته مړ سو پشک پاتې سي، بل میډیسن چې هغه کوچنی دی په راپورې وي یعنې په راکښې کړي راووځي پاس سي دغسې. نو دا بیا دلته دا کم میډیسن چې وو ما درته وویل معلوله کېږي او دغه کېږي نه دی مخته چې مې درته وویلې دا ګوره دلته کارویکس سافټ دلته څه هم کې دا میډیسن هلته کارویکس چې دی ورته سافټ کې دا ځایونه ورته ایله کړي، هلته دا ځای په راکښې کړی سو دا ځای ورته ایله کړي سافټ کړي نرم کړي او کوچنی راووځي وغورځول کېږي. نو دا کمباین دا میډیسن دا رقم کار کوي. دا خو باید اول وارې د ډاکټر سره مشوره وسي چې څنګه خوړل کېږي د کوچني غورځولو لپاره یا نور داسې په بل دغه کې کوم چې ستا ډاکټر وي هغه ته سره مشوره وکړي. سي ده نو داسې دی داسې یو بیسیک انفارمیشن چې ما راخذ دی. سي ده نو ابورشن لپاره یا د کوچني غورځولو لپاره. سي ده نو دا څه چم کې دا میډیسن چې دی 5 ورځې ورکول کېږي. سي ده 5 ورځې چې دی ورکړي نو ښه نو دا چې دی بیا 15 ورځې باندې ورکول کېږي دا میډیسن. سي ده په خولې پر لاره هم ورکول کېږي او لاندې وجنا کې هم ورکول کېږي. سي ده کمباین یوازې نه کمباین ورکول کېږي. سي ده چې کله کوچنی په غورځي نو دوی څه چم وکړي کوچني ته راښتي ته سهار ماښام د ګولۍ ورکړي چې خوری د دې سره وایي دا چې کله دی خوري نو لاندې په وجنا کې بیا هم ږدي سهار او ماښام. سي ده نو 15 ورځې دا میډیسن ورکړي کوچنی خپل اتوماټیک وغورځول سي. او داسې دی دا به ته پله د یو ډاکټر سره مشوره کوي بیا به خوري. سي ده ښه دی پر معدې باندې څنګه اکټ کوي. اول به یو شی په یاد وساتئ، یو شی مې مخته هېر شو درته ولې مو وایي پی پی آی په نامه باندې یوه ویډیو ده هغه وګوره بیا یې دلته دا ځای باندې سر خلاصېږي اتوماټیک. سي ده هغه چې دا ویډیو مکمله کړه بیا هغه وګوره. سي اوس راځو سبجیکټ میزوپراسټول چې دی په معدې کې یو قسم پریټل سیلز دی، پر هغه پریټل سیل باندې د پی جی E1 په نامه باندې ریسپټر پروت دی. سي ده دې ته ویل کېږي پروسټاګلینډین E1 ریسپټر. سي ده دې ته په شارټ فارم کې به زه درته وایم برابر د اسانۍ PGE1. سي ده نو دې سیسټم کې میزوپراسټول راشي ستا د PGE E1 سره وموښلی دی. E1 سره چې وموښلی دی دا ریسپټر دی نو هغه سیسټم کې ستا جی آی پروټین اکټیو کې ستا جی آی چې کوم پاتوی ده هغه اکټیو کې. سي ده هغه چې کله اکټیو کړو نو هغه بیا سیسټم کې ستا سی ای ام پی لیول چې دی دا راکم کړي. نو چې کله دا په یو سیلز کې کم سي سی ای ام پی لیول چې په کوم سیلز کې کم سي نو د هغه سیل یا د هغه حجرې فنکشن خراب شو کار یې پرېږدوي. سي ده نو دلته د سیسټم کې چې کله میزوپراسټول راغلی د پی جی E1 سره ولګېدی نو هغه سیسټم کې جی آی اکټیو کې جی آی چې اکټیو کې هغه ستاسې ام پی لیول کم کوي. نو هغه چې کله کم کوي نو هغه بیا سیسټم کې ستاسې سیل ته دا کم سی ام پی چې ده دا بیا سیسټم کې معدې ته هایډروجن راسي نو هغه هایډروجن لیول کم سو. نو چې لیول کم سو ولې دلته سیسټم کې هایډروجن چې دی ستا د سی ال سره موښلی. سي ده یو کمپوننټ هایډروجن دی یو د کلورایډ دی دا دواړه سره کمباین سي ستا ایچ سی ال جوړ کړي یعنې ستا تیزاب یې جوړ کړه. دلته هایډروجن پر بند سو نو د کلورایډ سره خو هایډروجن نه موښلی په معده کې هایډروجن کم دی نو هغه چې کله کم سي نو ستا ایچ سی ال لیول کم سو نو په دې نتیجه کې ستا تیزاب لیول را کم سو. سي ده نو دلته بیا دوی دا د دې څه کار اخلي د دې دا کار اخلي کله کله په معدې کې زخم جوړ سي د تیزابوالي د وجې څخه ډېر زیات تیزابوالي د وجې څخه زخم جوړ شي نو دغه ګوره د زخم جوړ شي. نو دا زخم چې جوړ شو نو دوی بیا سیسټم کې میزوپراسټول ورکړي. میزوپراسټول بیا هلته هایډروجن ځینې کم کړي. هایډروجن چې ځینې کم شو نو دلته ستا معده چې دی پر دې باندې پروټاکټیو لین جوړ شو. سي ده دا لین دی دا لین هم دی تر جوړي کومک در سره کوي نو ستا اتوماټیک زخم جوړ شو. سي ده نو په دې وجه باندې دا په معدې کې هم دا میډیسن استعمالیږي میزوپراسټول چې دی هغه دا رقم اکټ کوي. سي ده دا یې پوره پاتوی ده. سي ده دا سو میزوپراسټول تر دا پورې
رالي د ریسپټر سره ومشلې دی. ریسپټر جی آی اکټیو کی. جی آی چې دی هغه به سی ایم پی لیول کم کوي. سی ایم پی لیول چې کم شو، ستا اټومیټیک هایډروجن آیان چې دی د آیان چینل سره نشي وتلی، هایډروجن بند شو، فنکشن یې ختم شو. نو دلته بیا ستا تیزابیت لیول کم شو. تیزابیت لیول چې کم شو نو د څه چمکي چې هلته په نور ګولې چې ته خورې یا د خپله کومک کوي په دا هیلینګ کې چې دا زخم جوړ شي، معده جوړه شي، په ترتیب برابر شي. ښه، میزوپرستول پر یوټرس باندې څنګه کار کوي؟ یوټرس یو شی باید وساته، نور شیان هم پکښې کې دي، مخته درشم خو دلته پر ده باندې شاوخوا یو مسلز راګرځېدلی دي، نساجونه راګرځېدلي دي، هغه ته ویل کېږي مایومیټرم په نامه باندې سیده. نو هغه چې ته کله زوم کوې په هغه کې داسې دننه د سیل داسې جوړ وي، سیده د لینونه داسې جوړ وي. نو پر دې لین باندې یو ریسپټر پروت دی، هغه ته ویل کېږي پروسټاګلینډین ای ریسپټر سیده. نو چې کله ته میډیسن وخورې، دا دوا چې وخورې، نو هغه څه چمکي د میزوپرستول راسي د دې ریسپټر سره وموښلی دی. دا ریسپټر بیا څه چمکي په دوم نمبر باندې دی څه چمکي جي کیو پاتوی اکټیو کړل. جي کیو پاتوی چې اکټیو کړل نو دا بیا څه چمکي دا جي کیو پاتوی دننه په سل کې حجرې کې دننه، نو دی بیا څه چمکي سی ام پي چې دی لیول دایره کم کوي سیده. نو چې دا کله کم شي نو په دې نتیجه کې بیا کیلشیم چې دی هغه انکریز شو، د سیل کم کیلشیم چې دی سی ای پلس پلس چې ورته وایي کېږي چې هغه کله انکریز شول دننه په سیلز کې سیده. نو د سم کې دریم نتیجه کې ستا د سی کیلشیم لیول چې دی دا انکریز کړه، ډېره کړل سیده. نو چې دا کله ډېر شو نو په دې نتیجه کې سم کېږي یوریترین کنټراکشن شروع شي سیده. نو په هغه نتیجه باندې بیا سم کېږي دا ستا کوم یوریترس دی دا پر اکښې شو سیده. ښه، میزوپرستول چې دی چې کوم میکانیزم اف اکشن په یوټرس کې شروع وي سیده. نو دلته یې بل کیسه هم لاندې ورسره شروع شي سیده. یوټرس خو لوړ شو، لاندې چې دی کرویکس دی. کرویکس کې دننه یو قسم سمود مسلز پراته وي سیده، او کنکټیو ټیشو هم پراته وي او کاکلیجن هم پروت وي سیده. دا درې شیان چې دي دا بیا د کرویکس خپل مسل نساجونه دي سیده. میډیسن دلته څه چمکي؟ میډیسن راسي ستا د کاکلیجن فایبر چې دی دا رقم کې سیده. نو چې دا کله رقم شو نو دا بیا خپل په آپس کې سره پرې شو سیده، پرې شو هغه ته وایي کېږي ری ای پین په نامه چې دی، پین په نامه چې دی سیده. نو چې کله هغه چمپه وشو یا پرې شو نو دلته بیا راسي اوبه خپل په دغه ځای کې دا ګور په دا ځای کې اوبه سره وموښلې، اوبه سره وموښلې دي. په دې نتیجه کې څه وشو؟ ستا د کوم کرویکس چې دی دا ډایلوشن شو، ډایلوټ شو سیده، سافټ شو، نرم شو. نو په دې نتیجه کې دا سره یې لس چې لس شو. اوس که دلته کوچنی پروت و نو هغه مړه شوی کېږي، یا چې داسې وي مسکریج شوي یعنې کوچنی شوه شوي، څه کچره مچره پاته وي یا وینه پاته وي نو هغه وینه مړه شوه شوي. په دې وجه را شوه چې دلته دا ځای چې دی ورته سافټ شو او ریایپین شو، پین دا سپیلینګ چې څنګه وایي یعنې پرې شو، ورته ایلف شو، سافټ شو. نو هلته لوړ پر کنټراکټ شو. لوړ څه چمکې دی داسې دی که اوس ګورې په یو تیلي کې لوړ یو شی شي نو هغه تیلي ته پر اکښې کړې، لاندې خوله یې موږ خلاصې کړې، نرمه کړې، پر اکښې کړې نو هغه شان توی شي. نو دا رقم د داسې پوره میکانیزم روان وي سیده.